رحیم ګرانو کتونکو دې ټیم کې زه موجود یم په بازار کې او ګورو دلته چې کم دکانونه بند دي د هغې خلکو نه معلوماتونه کوو ګورو به چې د دې خلکو څه تاثر دی او دا کم وبایي شکل چې راغلی دی نو دې باره کې به دې دکاندارانو نه معلومات نه کوو دا دکانداران بند دي څه تاثر دی ګورو راځئ د هغې نه داسې کار دی چې زموږ د دې مارکیټ نه څه دغه شته نه څه تپوس شته نه صدر شته نه د حکومت د طرفه څه شته او دکانونه بند دي 25 ورځې تقریبا زموږ وشوې او څوک تپوس پوښتنه هېڅ هم نشته موږ د نوي په راتلو باندې د دوی شکریه ادا کړو چې دوی زموږ تپوس وکړو زموږ 25مه شپږویشتمه ورځ ده چې زموږ دوکانونه بند دي کاریګر راځي پیسې موږ سره نشته چې موږ کاریګر له پیسې ورکړو موږ سره کور د خرچې پیسې هم د وخت کې نشته موږ حکومت ته اپیل کوو چې اتلس شل ورځې لاکډاون وشو موږ په ښه تعاون کړی دی اوس په هم تعاون کوو خو چې څنګه د نورو ته ریلیف میلاویږي درځیانو ته داسې موږ ته هم میلاوي موږ به حکومت سره پوره تعاون کوو او زموږ په کال کې 3 میاشتې د کاره هره نه 2 لړې دا یو میاشت پاتې پای کې 15 سره زموږ کار نه کېږي او 25 ورځې وشوې چې دوکانونه هم بند کړي دي حکومت سره موږ خپل ښه تعاون وکړو خو لکه حکومت زموږ څه تپوس نه کړ دا زموږ مارکیټ دی موږ سره دی کې کمزورې کاریګر موږ ټول کمزوري وه موږ سره کمزوري کاریګر هغې راځي کور دپاره خرچه غواړي موږ سره خپلې پیسې نه ایله به موږ د کم ځای نه ورکوو ټولو ټیلرانو ته اجازت وشو دوکانونه کولو شو زموږ حکومت ته دا اپیل دی چې زموږ دا مارکیټ هم اجازت راکړي لکه زموږ دا 2 میاشتې د مزدورۍ دا ورځې لاړه دا میاشت زموږ د مزدورۍ هغه میاشت لاړه روژه کې څوک سپلی نه اخلي چې مونږه حکومت په اعلاناتو کې هغې سره مونږه تعاون وکړو او اوس ورته زموږ دا ریکویسټ دی چې څنګه الکټریشن والا او دا نور کاریګر طبقه هم دغه طبقې سره مونږ هم شامل وو په دې وجه مونږ حکومت ته خاص کر خیبر پښتونخوا حکومت چې کم دی هغې ته مونږ درخواست کوو چې مونږ له هم اجازت راکړي او د دې چې کم احتیاطي تدابیر دي هغه به مونږ استعمالو دلته به اوبه کیدو صابون به کیدو ماسک به استعمالو باقاعده به مونږ فاصله ساتو څنګه چې حکومت ته طرف او ډاکټرانو طرف چې دې ملګرو تاسو ته ټولو خپل تاثرات بیان کړل دا دکاندارانو او دې کې چې کم دی نو زیات طور په خپله کاریګرانو هغوی تاسو سره خپل دغه بیان کړل د هغوی د حکومت نه دا غوښتنه ده چې څنګه ټیلرانو ته میسرانو ته نورو دکاندارانو ته دغه میلو شو او هغوی ته اجازت میلو شو دغه شانتې دوی د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې موږ ته هم اجازت د حکومت د طرف نه میلو شي او د دوی دا غوښتنه وه چې 25-26 ورځې وشوې موږ ته د حکومت د طرف نه هېڅ دغه نشته او دغه شانتې چې کم دی نو موږ ته مهرباني وکړي را روانه روژه ده او موږ چې کم دی نو خپل کارونه چې کم دی میاشت موږ چوټي وکړه اوس باقي پاتې بیا په روژه کې څوک موږ له سابدو دپاره اډرونه نه راکړي مهرباني دې وکړي چې موږ له دې اجازت راکړي او موږ د خپل کارونه روان کړو دوکانونه کولو کړو د الله په امان